السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو پسواد کې یو نوجوان حميدالله د ټیک ټاک کې د ځان مشهورولو دپاره خپل ځان ډیر بېدردۍ سره قتل کو. د حميدالله نه چې چا ویډیو کوله هغې نوجوان ټول حقیقت ښکاره کو. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. خو زمونږ ویډیو هم خوښه شوه زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نور معلومات دپاره به تاسو ته زمونږ ویډیو ډیر په اسانتیا سره راځي. حميدالله نه چې چا ویډیو کړې ده هغې نوجوان ویلي دي چې حميدالله د کوره ډیر ښایسته او خوشحاله راووتو. ډیر ښایسته د خوشحالۍ موسم و. موږ سره ډیر ملګري موږ ټولو ملګرو حميدالله ته وویل چې راځه ځو میدان ته هلته به ویډیوګانې سازي کو د ټیک ټاک دپاره. حميدالله هم ډیر خوشحاله شو او وویل راځئ چې لاړ شو ویډیوګانې به ښه مزیدارې سازي کو. خو په دې کسانو کې یو کس و چې هغه ځان سره تمانچه راوړې وه او په بډه کړې وه. هغې نوجوان حميدالله له تمانچه ورکړه او ورته وویل چې ته په ځان باندې دا کېږده. بل نوجوان تینا ویډیو کوي هغه ټول حقیقت دا ښکاره کړی دی. حميدالله په سر باندې کېښودله او هغه بوډ و. هغه ته دا پته نه وه چې دې کې به ګولۍ ای او که نه. هغه ویل چې زه به د ایکشن دپاره په ځان باندې تمانچه کېږدم. بوډ مې پې و سر باندې تمانچه کېښوده. هغه ته دا پته نه وه چې دې کې ګولۍ شته او که نه. او هغه ملګري هم ورته دا نه ویلي چې دې کې ګولۍ شته او که نه. هغې ملګري ته یې پته وه چې دې کې ګولۍ شته او هغه ملګري ته یې دا پته نه وه چې ده پې بوډ والی دی او که نه. خو حميدالله د ځان مشهورولو دپاره ده په تمانچه بوډ و او په سر یې کېښودو چې ډز نارې یې کړو هغې کې ګولۍ وه او په سر باندې اوله. اوس هغه نوجوان وایي چې غلطي د حميدالله ده او که نه هغه د تمانچې والا ده چې چا ورله ورکړله. اوس هغه نوجوان د تمانچې والا لا بېدرکه دی لا نه ښکاري نشته دی په کلي کې. هغه تمانچې والا نوجوان نوي معلوماتو نه خبر شوم زه به تاسو ته ضرور شیر کوم. اګر ستاسو دا زمونږ ویډیو خوښه شوي زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نور معلومات دپاره به زمونږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. والسلام.